په بلخ ولایت کې د درملو پلورونکي وایي چې دوی د درملو د ذخیره کولو اسانتیاو لپاره د سړو خونو او معیاري ځایونو د نشتوالي له امله هر کال د دوی لسګونه ټنه درمل له منځه ځي او له 10 نه تر 15 میلیونو ډالرو پورې ورته تاوان رسیږي. په ورته وخت کې دوی د مزار هوټل په سوداګریز مرکز کې له رامنځته شوو معیارونو څخه خوښ دي او زیاتوي چې د دغه مرکز په پرانیستلو سره به دوی په دې برخه کې له ګډو اسانتیاو څخه برخمن شي. در سالهایی که ما در مارکت آریا و اشقری در مزار شریف ادویه فروشی میکردیم در حدود بیشتر از 10 الی 12 الی 15 میلیون دلار از سرمایه های مردم که ادویه خریداری میکردن یا خراب میشدن از نبود سردخانه های معیاری. سالانه بیشتر از 100 و چند تن ادویه که مثلا تاریخ داشت تمام با معیارات بین الملل برابر بود وارد افغانستان میشد، با نبود جای معیاری، گدامای معیاری که او مثلا در گدامای غیر معیاری نگهداری میشد، او را از طریق مثلا اواکشای درست نبود، معیاری نبود جایشان یا تاریخایشان میگذشت. په ورته وخت کې د مزار هوټل ملي پروژې یو تن مسؤل وویل چې د هیواد په شمال کې د پانګوالو او متشبثینو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په موخه په دغه مرکز کې ټول اړین معیارونه په پام کې نیولي دي. نوموړي همداراز وویل چې د یاد سوداګریز مرکز د درملو د ذخیره کولو لپاره 15 لوی او اساسي سړې خونې لري چې له ټولو اسانتیاو او طبي وسایلو څخه برخمنې دي. الحمدلله پروژه ملی مزار هتل 5 دانه سردخانه که داره به سطح دنیا. فعلا در افغانستان هیچ مارکت ادویه سردخانه نداره. پس که چیزی که دوای تاجرایی که کار دوایی را میکنه 100% دوایش نگهداری میشه. د یادونې وړ ده چې په بلخ کې د اړوندې ادارې مسؤلین هر کال لسګونه ټونه بې کیفیته او تاریخ تیره درمل سوځوي چې اصلي لامل یې د دغو توکو د ذخیره کولو او اسانتیا لپاره د معیاري سړو خونو نشتوالی دی.